السلام علیکم ګرانو دوستانو مینوالو. دا د یو ځل بیا د انګلیسي خپرونه پیل شوه. په نن ورځ خپرونه کې موږ او تاسې یوازې کنورسیشن ولو چې دا هم زیات مهم دی او تاسې هم کولی شئ چې کنورسیشن په ډېر اسانۍ سره زده کړئ. نو راځو درس سټارټ اخلو. In this unit په دغه یونټ کې you are going to talk about your school subject, locations and occupation. تاسې به وکولی شئ چې په دغه یونټ کې د سکول د مضامینو په اړه خبرې وکړئ، د موقعیتونو په اړه او د وظایفو په اړه. In this unit you can also are you going to talk about things you do at school. په دغه یونټ کې به تاسې وکولی شئ چې د هغه شیانو په اړه خبرې وکړئ چې په سیم کې اجرا کوئ. In this unit you are going to read the problems. تاسې به وکولی شئ چې د ستونزې ولولئ and say the numbers او د شمیرې ووایئ. نو راځو کنورسیشن ته خپل کنورسیشن پیل کوو. Listen and practice. وکشئ او تمرین کوئ. Listen to your teacher. وایي تاسې خپل استاد ته وکشئ while reading the conversation کله چې هغه دغه محاوره لولي. And then practice it with your own partner. بیا یې د خپل ملګري سره تمرین کوئ. یوه آصفه ده او بله امینه ده. Do you like your new school? امینه وایي آصفې ته آیا ستا دغه خپل نوی مکتب خوښیږي؟ آصفه ورته وایي یس هو بلې. It's really nice. دا مکتب یعنې ډېر ښکلی دی. And there is a big playground دی. playground شته دی یو لوی د کرکټ میدان and a nice cafeteria او یو ښایسته cafeteria where you can buy tasty hamburger. چیرې چې تاسې کولی شئ خوندور همبرګر واخلئ. امینه ورته وایي what about the classroom. صنفونه یې څنګه دي؟ د صنفونو په اړه یې څه حال دی؟ They are all right. یعنې صنفونه یې ټول سم او منظم دي. But I like the library. خو زما کتابخانه خوښیږي. Every week هره اونۍ our teachers زموږ استاد take us there to read. یعنې موږ د لایبرري ته بیایي to read د لوستلو لپاره. امینه ورته وایي that is great. دا خو ډېره ښه خبره ده. that is great معنی دا خو ډېره ښه خبره ده. I wish I could attend there. یعنې زه امید لرم چې زه هم هلته ګډون وکړم. I wish I could attend there. یعنې زه امید لرم چې زه هم هلته ګډون وکړم. نو تاسو ګرانو زده کوونکو دې باندې بار بار تمرین اجرا کوئ او همدغه غوندې جملې جوړې کړئ تر څو ستاسو انګلیسي هم وده ومومي. دا یو ډېره زبردسته کنورسیشن دی. تاسې کوشش وکړئ چې دا د ځان سره بار بار تکرار کړئ او زموږ په یوټیوب چینل کې در سره خامخا ګډون وکړئ تر څو وکولی شئ انګلیسي په اسانۍ سره زده کړئ. نو دا هم یوه خوندوره محاوره وه چې موږ تاسې ته پښتو ته وژباړله. په راتلونکي کې موږ بله محاوره هم ژباړو. نو تاسې هڅه وکړئ چې زموږ تاسې زموږ په یوټیوب چینل کې ګډون وکړئ. بیا به موږ نوی درس ته راځو.